د ډیرو صحابه کرامو حالات زندگی دلتا په دې منبر باندې او د دې مدرسې نه بیان شو. خو عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ د دې واقعا بیان نشو، نو د دې سیرت باندې لګه خبرو کوي. د دې د احد په میدان کې د دې صحابي کارګردګي سوا او دغه واقعا که تاسو بیان کړه نو دا بخوي. صحابه کرام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دسترګو یخوالو او د هر یو صحابي ځان ته شان او ځان ته مقام دی. د هر یو صحابي کله هغه په سیرت باندې مونږ لګم د زړه د سترګو هغه نظر ورواچو نو دی خبره تبم ورسې چې حقیقت د جون دغه به چې هغه باندې الله او د الله حبيب راضي شي. بس دنه علاوه خو دی خو جون ټول عبسته او سفیده ور باندې مرتبه نه ده. ما سي سوچ کولو چې دې مرګري دې عمرو بن جموح رضی الله عنه د دې واقعي ته یې سوچونو چې ماغه سیرت او داغه حالات زندگی لگا ولیدل نو ما ول چې دا تعلیم مفتکسان ډیرو خياري الله دې داسې خيارتوب زمونږ د ټولو نصیب او ګرځي چې زمونږ تعلق د صحابه کرامو سره جوړ شي. ما ول یاره دا نوجوان مې ډیر خوښ شو، الله دې د ټولو حیا او پرده وساتي. او لیکلو میسج کې چې ما ته ډیر حیا مرضی مخامخ درته نشم وره کدی جمعه ته نه بلی جمعه ته خیر دی خدا. چې ما د عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ حالات زندگی لګه مطالعه کړنو الله رب العالمین دې دغه صحابه باندې بلکاو کروڑهاو انوارات د دنیا په ګډ ګډ کې چې کوم ځکه دی الله دې ور باندې را اوري. امين امين امين. او څنګه چې د استادو دغه مینه ده دا محبت ته زمونږ اکثر مرګري د لری لری علاقو ناراضي درې نه زما بازي ورونه مو دوستان محبان پیښورنا مدینه منوره کې یو ګل لا سره میلاو شو. نو بیا ما ته وی چې مولوی صاحب ما به ته اون پیژنې په نوم باندې خو چې ز کلم درغلم نو ما د جمعې مونږ بل زنه ده کړه بغیر دستانه نو ما چې ملاوي دلې ما سره ما خو باندې پیژندلې اوس ملي دلې پیژندلې به مې ما ته مولوی صاحب زبر ډېر ټیم پورې او درې دلم خو مال با خپل ادب ما ته بے ادبی ښکارا کېدله نو خډیر دیدن به مې کو به برالم سترګې ډکې ډکې شو. او دلتم چې را رسیدلم د جانان په دې کلی کې ما ته الله د مزدوري اسباب مهیا کړي نو سترګې ډکې ډکې شوې. دا د جمعات او د مدرسې د تلو برکتو چې زما زړه کې دغه مینه او محبت د مدینه جانان سره ستا په تقریرونو پیدا شوی و. ما ول خدایا زه ګناهګار زه ناچیز او حقیر بنده به د جانان د کلی څه صفات بیان کم، زبر د جانان د ملګرو څه صفات بیان کم، د جانان ملګری او صحابه الله اکبر د محبوب صحابه الله رب العالمین دې د هوی د هغه نهایت قربانو په وجه باندې دې الله رب العزت مونږ ته خپل رضا او خپل هغه محبت را نصیب کړي چې په کوم باندې الله راضي کیږي. د عمرو بن جموح رضی الله عنه واقعا حضرت عمر رضی الله عنه بیانوله. سمو خیال لې چې عمر فاروق د چا صفات بیانای، د چا صفات چې عمر فاروق بیانای. عمر فاروق رضی الله عنه سوکو عمر فاروق هغه سړیو هغه صحابیو چې کله د خپل کور د خورنا چې خورنا را رخصتیږي نو عمر رضی الله عنه دروازه ته واپس لاړو او خور ته وی چې خوري ته ما ډیره وهلې
وی اورو دی وهلم. نو بیا ورته وی چې اومم لامبل کپڑے می بدل شوي، خوري او درخواست او زماغه درخواست قبول کا ردوایا ما. ورنه هغه حالات ما بیان کړي چې کله د عمر په اوخي باندې عمر رضی الله تعالی عنہ گزارو کو، نو خور د عمر فاروق رضی الله عنه وته مخ تراغلا. خادمه وای چې د عمر یو سترګه داسې د قهر او د غصې نه راوته و. وای د خپل خور ته سپېړه چې ورکړه، نو د دې ګوتې سره داغي او غمو چې هغه را ټاټ شوی د لاس طرف ته پاغه باندې د خور دازه اولګېدو او د هغه نه د وینو دار او وهله او د عمر رضی الله تعالی عنہ په جامو باندې پرې وتله. عمر رضی الله تعالی عنہ تخپل خور بیا امراتا وشا وسورته وی والله چې د حضور صلی الله علیه وسلم د صحبتنا حصہ ورته ملاو شوی د خزری او کسړی دی یو علی شان انقلابی سنو کې راغله. خور ورته راتا وشا ورته ودرېدله، ورته وی اې د ادي او دادا زویا زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی، اے زما د ادي او دادا زویا زما دې پر رب د کعبه قسم وی، که زما بدن ټوټه ټوټه کی هر یو اندام د بدن به دا आवाज کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دی الفاظ و جذب راوست، اگا قہر و غصہ اگا جلالی پا جمال باندے رب العالمین بدل کرلو. دے دوران کی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دخور پا کور کی دا قرآن استاذ راغلے دے. دغی دوران کی د عمر فاروق د خور پکور کی د قرآن معلم ناس او خیور تراغ ورتوی یا خبابا اے استاذ او قاری صاحبہ، اے حبابا ڈڑی تکینا دروازہ زان پسی بند ساتا. ورتوی ولی وی زکا بہر مرا ازا عمر فاروق راغلے دے. عمر فاروق جلال کی دے، عمر فاروق باندے غصہ غالب دا کمنگا ٹوٹا ٹوٹا کی پکور کی خیر دے. ہو اے حبابا تزمن قرآن زدکڑی دپارا قرآن خودنی دپارا زمن کور تراغلے. اے حبابا تدنن کینا بہر مراوزا. حبابوی ما دنن نلیدل چې د عمر فاروق خور باندې د اوخ کو سرا سرا د وینو دار را روانه وي او د عمر د خلینا د الفاظ را اوتل چې اے خوره هغه ضرور ولی او د خور ولی من راغللا لاست چاپه رکو ورته اے د ادي او دادا لوري زتا نه معافي غواړم ز پزان پوی نشوما زستا اگر درد اگر آواز بظہیر نکما اے خورے ما معاف کا اگر زڑا چی دا جناب رسول اللہ پا دشمنی کی بہر رہا ہوتے دے اگر زڑا با اس دا جناب رسول اللہ پا عاشقانو کے رب العالمین حساب اور تو اے زما دا ادی او دادا زویا زما دا بدننا کوئی نہ لانشی خیر دے. ہو اے زمارورا اے زمارورا د مکه د شیطانانو خبر ممنا دا کوئی نامدار ورس پورس باندې مرګري پیدا کیږي. اے رورا لارشا او د جناب رسول الله نه معافي وغواړه اور توي اګرانی خوري زدا کوئی نامدار کور ته څنګه لار شما ما بپرید التسوک کنا زبا بالکل زما زبا خام خازما. خو اے خورے
تا چې په کوم سرمن باندې قرآن لوستلو، تا چې د کومې سرمن نه تلاوت کولو، اے خورې هغه تلاوت دوباره شروع کا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ په عربی باندې پویدلو، دایما دری زبان دے، دای خاندانی زبان دے، دامی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د کلی اوسیدونکو گوانډی دے. بی بی ورته هغه قرآن راواغستلو، هغه حصہ ورته کولا وکړه. کله چې هغه حصہ کولا وکړه لا نړمبه الفاظ دارال، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. کله چې دا الفاظ مخه ترال، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته لیدل، سترګونه اوخ روان شوي، ورته وی اے ګرانی خورې ته خو به مې وهلی وي، ستا په خاوند مې ګزارونه کړي دي. هغه ته زما د خوا نه درخواست وکړه چې ما دربار نبوت ته ورسوي. هغه چې څو کپړې بدلی، هغه چې د څو د بدن لباس بدلی، یره په دې باندې جذبه راغله، ایساری دلې نشو. خور باندې سوچ راغی چې اے رورا ما سره دی وعده کړی دا، ادریږه چې زما خاون اوزګار شي، کپڑے بدلی تا سره بلال شي، ولی تلک چې خپل خبر نه لار. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بهر ادرید ورته وی اے دادا لوري، اسینه چې ماتا د مرګ فیصله رب العالمینو کی، او دنیا نه کافر لاشم انتظار کوله نشما، ما پرېد چې د جانان غېږه تلار شم. هغه عمر رضی اللہ تعالی عنہ می چې کلا قائنامدار ترازی، یو روایت دا دی چې د زید ابن ارقم کور تراغ، د زید ابن ارقم کور دروازه وهلا، کلا چې دروازه کولو نشوا، غلام د زید ابن ارقم راغی ورته وی اے عمر فاروق، اے عمر ابن الخطاب، اے عمر ابن الخطاب، سرنګ خیر خوده دلته څنګه راغلی؟ او دا حالات بدل دي، بالکل کیفیت بدل لې. سرنګ راغلی خیر خوده؟ هغه ورته وی چې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم راته وخایا. درې ورځې وړاندې دا خبره مشهوره وا، درې صحابه عمر رضی الله تعالی عنہ ته عمر فاروق ورته خبرداري ورکړو چې ګوره ووري ز تاسو نه خبرم، تاسو صابین شوی ای، دینم پر خووه او ځان ما د پاره برابر ساتي، مېند در باندې بروم. دغه درو صحابو د چیلنج نه ټول مکی والا زنانه او مردانه خبرو. زید ابن ارقم خادم وای چې مال ير راغلا چې والله عمر هغه خبرې پس راغې، او کسان ګوري خادم خاص د زید ابن ارقم په یو طریقې سره د خبره ورته وای چې رسول الله دلته نشته. عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورته راغی، خادم د زید ابن ارقم ته په سر باندې لاس کې خودو. عربو کې اوسم دا دستور دی، غټ غټ خلک چې خپلو کې ملاویږي داس یو بل ته د مخونه نږدې کوي، داس کوي، داس کولاول کوي. دا د دوی د نهایت محبت وجدا. خو چې کله استاد سر اونې ولوزان ته را نږدې کو، دا په دغه وخت کې انتهایی د عجز په اندازه کې وي. خادم د زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ مبارک وی چې دی وخت کې معنا سر لاس راتاو کو، زما دا سر ځان ترا نږدې کو، او د عمر رضی اللہ عنہ د سینې سره زما دا سر اله اولګیدلو، ځکه عمر فاروق رضی اللہ عنہ ډیر اوچتو. الله دې موږ او تاسو له قیامت کې وخی. خو تاسو دوران کې چې عمر زمونږ نه خوشاله ها خپنه ګوري، چانه چې عمر خپای، چانه چې ابوبکر خپای، چانه چې عثمان او علی خپای، هغه نه رسول الله خپوي، هغه ته رسول الله نه ګوري. کم خلق چې ابو بکر او عمر او عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دوی ته مقبولی، هغه به مقبول رسول الله تموي، او چې کله د دوی نه مردودی نو هغه رد وي. بس نو الله مو د عمر فاروق سره داسې دي دن نصیب کی چې سترګې په لیدو زمون خوشاله شي. عمر رضی الله عنه ډېر لوی صحابي دی.
دا خادم وای چې عمر رضی الله عنه ځان ترانه نږدې کړ چې کله ځان ترانه نږدې کړ د عمر فاروق د سینې د دې حصے سره زما سر برابر شو نو ما دا وخت داسې دا تاو کو ځکه چې هغه زما د ځنه داسې اونې ولاو نو دا الله سي زما په دې مخ باندې لاندې راخته کو ما چې کله د عمر فاروق سره د عمر فاروق د سینې سره زما سر لګېدلې ده نو د عمر د سینې نه یو جوش راوځي او سترګونه اوښکې زما په سر باندې راتل شولي راته وی یریږم پرون کو عمر فاروق پرون کو عمر بن خطاب د ظالمانو پیرس کې شمارو نن عمر بن خطاب تا د عمر بن خطاب په نظر ګورما نن دا محسوس کا چې دا غلام د جناب رسول الله دی زید ابن ارقم خادم وی چې زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی زه دومره د خوشحالۍ نه لیونی شوما چې د زید ابن ارقم د کور دروازه رانه کوله پاتې شوله او د جناب رسول الله پسې تلاش کوم ما رسول الله لیدلو عمر فاروق رانه پاتې شلو ما په حرم کې منډې وهلې رسول الله دو ځایونو کې کله کله کېناستو یو چې دا کوم اذان خانه ده یو دا ځای ده ناستو او یو د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور دلته به د رسول الله مبارک کېناستو نو زړم بیا هلته لاړم هلته مې ونه موند ما باندې زید ابن ارقم آواز وکړو د رسول الله په خوا کې اته صحابه ناست دي اته صحابه کرام ما ته وی ولې راغلې ای د الله بنده ما ورته ویلې ای زید ابن ارقم جنابی رسول الله را تخایا وی ای زما را رسیدلو او یا می دا آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء نظر په عمر فاروق باندې پریوتو عمر رضی الله تعالی عنہ را روان دی تشریف آوری وکړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می پاسې دو یو روایت ابن ماجه دا یو روایت چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی چار چاپیره ادریږي چار چاپیره ادریږي زد عمر نه تپوس کوما عمر رضی الله تعالی عنہ هغه درې صحابه کرام چې درې ورځې وړاندې چلنج ورته ملاو دی هغه خبر رسول الله ته یاد شو هغه درې صحابه کرامو باندې رپراغ ور پیدل داس چې عمر فاروق راغ ورته ویا عمر ابن الخطاب دغلت ادریگا ذ رسول الله امر دی عمر رضی الله تعالی عنہ ادریدلو داس ادریدلو بس صحابه کرام یو بل تلیدل رسول الله می پوښول ور باندې ورته وی اے صحابه کرام زه عمر نه تپوس کوما ورته وی یا عمر ابن الخطاب اے عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د نامه او د شان نه قربان شم ورته وی اے د الله بندا دغلت ادریگا کپ پرونی جلال کی راغلی نو اے عمرہ د خپل جون تمام کوا او کپ بل اراده د اسلام راغله اے عمرہ تا اهلا وسهلا مرحبا وای عمر رضی الله تعالی عنہ ورتو یا رسول الله یا حبیب الله دا دویم خبره ده زستا غلام او غلام دی خپل دربار ته پرېدا عمر رضی الله تعالی عنہ د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دخل قول مبارک دی و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله را روان دی خواد رسول الله ترا ورسیدلو خو عمر فاروق برن لیدل رسول الله مبارک تی نغی چاپی رکڑلا زید ابن ارقم وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوچت دے لیکن دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نم مبارک سر لگولے دے او آواز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
یا حبیب الله ایمان مې راوړلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی یا عمر اوایا الله واحد لا شریک امنا ما د خدای اخیری پیغمبر امنا. عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله ما رسول د الله د خور په کور کې منلې د الله وحدانیت می الته منلې ده زه اظهار کوم استاد وړاندې. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته وی اے عمر کله چې ته په لار روان وي تا ته خو چا سونه ویل ورته وی نور پوهېږم نه خو حباب رضی الله تعالی عنہ امی مخی تراغ راتے او فرمائل چه اے عمرہ ٹک دا چه خور دم اوہلا او خیدم اوہلو خو اے عمرہ ستا دا پارا پرون رسول اللہ دعا کروا. حضور علیہ السلام دا دعا کرچی یا اللہ اللہم اعز الاسلام بی احد العمرین یو عمر بن الخطاب او یو عمر بن هشام دا دوار عمرین دی خواه عین ممری دا دا عمر فاروق پنم کے رازی او عین ممری دا دا عمر بن هشام دا ابی جہل پنم کے رازی. دا چکل پا مکہ مکرمہ کی صحابوں کی دا خبر مشہور شوا چو عمر بن الخطاب دا خبر کرے صحابوں تا درے کسانو تے چلنج ور کرے سبب دریو تا نور تا ور کی نفل حاضا دا اس صحابوں نوے ایمان راوڑے اسنچ خلق دے اسلام نا متنفر نشی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درو صحابه خبر راوړو. حضور علیہ السلام دعا وکړه یا الله اسلام ته عزت ورکي ولې اسلام د عزت خاوند نه اسلام خود عزت خاوند دی. رسول الله وی خدای اسلام ته عزت ورکي باحد العمرین یا الله په یو د عمرین سره حباب ورته وی یا عمر بن الخطاب پرون رسول الله دعا کړی دا ځان اورسوا د رسول الله غلامی دی مبارک شاه. عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان داغه پلاس باندې اظہار د ایمان وکړو او به جړل یرا صحابہ ابن ماجه یو دو روایت را نقل کړي او زما ډیر خوښ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به برابر لیدل داس صحابه کرام حیران شو. نبی علیہ السلام به سر مبارک خوځو الله اکبر به حضور علیہ السلام تبسم کو عمر رضی اللہ عنہ ناس ته صحابہ کرام حیران شو یو بلتا چې رسول الله خو عبس نظر نه چي او رسول الله عبس خان دینا څه خبره ده. ابن ماجه دو روایت راوړي سوي حضور علیہ الصلوۃ والسلام نتپوس شلو زید ابن ارقم وی فداک ابي و امي یا رسول الله مینی سروي صلی الله فداک ابي و امي یا رسول اللہ محبوبہ او دی خاندل برد اولی دل بیا دی سترگی ڈکی ڈکی شی ورطوی یا زید ابن ارقم کلچ ما اولی دلم بے نظر میں واچولو اسمان کی او پرشتہ گرزی امنڈی وخی آواز کی بشر زیر اوری زیر دے کدی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پرویت باندې غلام आवाज کړي سوی چې عجیب غونډه کې غلام دی عجیب غونډه کې سړی مې اولیدل د کوی پمنس کې خود عمر رضی اللہ عنہ دیدن تا گوری چې د رسول الله غیږ تراغه حضور میں فرمائی وہی فرشتہ آواز کی سلام دیوی زیر دیوی پتا سی باندی اے اہل اسمان والاو اے د اسمان مخلوقا زیر پتا سی باندی زمکہ باندے عمر بن الخطاب ایمان روڑلو عمر فاروق ایمان روڑو زیر در باندے نبی علیہ السلام فرمائی زکمات خنداران کہ اے عمرہ زمکہ باندے ناستے او اسمان کی استاد اسلام دروڑو زیری دی خوشحالی دا بل روایت دا دے چھ دا اسمان نبا پرشتی رات للے او رسول اللہ مبارک دبے آواز کولو یا رسول اللہ مبارک دشاد عمر اسلام مبارک دشاد عمر ایمان رضی اللہ تعالی عنہ یو دا چې رسول الله مبارک تراتل دا اسمان ملائک یو دا چې دا
اسمان ته یو ملائکه لاړه اواز وکړو. نو د ابن ماجه یو شارح لیکلی دی چې د دې دوه اقوالو په منځ کې تطبیق دا دی چې لومبه خبر چې ملائکه خبره شو هغه اسمان ته لاړه، اسمان کې زیر وشو، به د اسمان فرشتي براتلري او رسول الله تبای نو چې دا ز سر خوزوم نو د هغه د مبارکي جواب ورکوم. ټول الحمدلله. هغه عمر مقصد می داو، هغه عمر چې د چا په اسلام د اسمان فرشتي زیر یو بل ته